دیرم توب لتکڑی بجلیگر مولا هم شیگان نشل لک روپے وغستی بجلیگر مولا پلمن منزو کئی راشی کتاسو ددونا پیدا ہے یو سڑے بدا سے پیدا کئی چی کس خانے تیرا والی دولسم پشپاو داوئی چاو مادل دا پیسے اور کری یا دا حکومت سڑے یا دا پبلک سڑے نن سلویخ کالا مخ کے اللہ دی مفتی عبدالقیوم غریقی رحمت کے سلویخ کالا مخ کے دی انجمن بنیاد زمون پا مشورہ مفتی عبدالقیوم سے بھی خیو چی دا سنیان دا شیاگانو امام بارو تا او داغی جلوسونو ترزی رازی چی خپلا یو انجمن ورطا جوڑ کو خپل علماء راغوالو تقرون ورطا کو چی آغازینا کٹ شی مون خدا در تکڑی دی دا مون کری نظم عزیزانو عرض میں داو خپا نشئی او که خپا شئی زما بچو کئی ملیون کروڑ روپے را کئی چی دا لندن بینک کی کیدم علا وزیر کیگم خلق بوئی چی دا دوسم پرون وزیرو اس قوم لے سکڑی چی اس نن مونگ لتقریرون کئی نو چی دے دوس ٹکی نا اتختم او دا لندن پا بینک پکی باوسیگم نو یو وزیر ما تا ہوئی چی اسی دوسا کے کہ اسی وزیر مالی سچ کے شاک کے خدا دی قسم جڑے رستے تی تو لنگے لیا کہنے دوس لنگے اسی کے شاک ابل مرگری تا ہوئی رازا دے باندے جھوکا نہ لگی چلا رفض لیاق دے خدایو بخی آغا تا ہوئی چی آغا خمونگ تا دسی ہوئی ویل بس دے مچیڑے صوبہ سرد کی یو بدماش زیم و یو دیگر مولا دے بنا چیڑے لس یو لس کالا گورنل پاتے شویو زمانون بے چی واورے دو دا فلیاق سرناس پاس تو خلقو نا تپوسو کی چی اغا بزمان متعلق سویلے چی واحد سڑے دا دے پا صوبہ سرد کی چی ترو سمون کنٹرول نکڑیش سوچ چی دا اوقاف و دا وزیر شکرانی علی زمان دی خبری کولے شی مولانا عبدالباقی شکرانی چی چاگستی و دا جی جاوید اللہ دی تخت و بخت برقرار کہ جاوید جانا تخت و بخت دی برقرار دا جاوید جان شکرانی چی سکوالی ادا سستنے والے جی چاہتا وردی کی دا اوقاف منشتران زمان متعلق یو بیان کنا چی دمرا لکم دلم ورکڑی او دی ہوئی اوشر زکاة والا دی ہوئی مزدوری کوم تجارت کوم زما دے مرگرو تا پتا دا او زان لروٹائے گٹم زما دے رحمان بابا عقیدہ دا اورنگزیب بادشاہ ورطوی چی کل کل زما دربار ترازا اغورتے زا استا دربار ویلے اتر رحمان بابا ورطوی نن پترخ کی میں جانان پلاس کی میں جان دے جانان پلاس کے میں جان دے زکا اورنگ دا زمانے زمان غلام دے اورنگزیب کا آرائش دا تخت و تاج کا خو مرگے بیدا تخت و تاراج کا زپترخ کے دیار تصویر گرزوم پلاس کے دا میو جام گرزوم اورنگزیب زتا خپل غلام گنما زبا ولی ستا دربار ترازم او ایو دا پیخور خلکو ستاسو دے دا خدای پا ذات قسمی چی دا بجلیگر ملا فوٹون تروسا یا پا ٹی وی یا پا اخبار کے تروسا دا وزیر سر لیدلیں مکہ وچا وزیر سر اونٹون بے لیدلیں دے نو اور ازمات یو وزیر وی سنگا چل دے مونگ نا خپا اخکار نا مالز وزیران تراغ نمانم چی ترکم پورے دا پاکستان نا دا لارڈ می کالے قانون ورکشوین ملک دے اسلام دے ملک دا مسلمانان دے او قانون پکی دا چاہ دے دا فیرنگیان اخبار کے بیانون راضی کا خیال می او مناظرہ شورو دا دا خز سربرائی جائز دا او کا ناجائز دا او جائز دا او کا ناجائز بے نظیر غریب راتنگا کڑی دا ٹک جو خز سربرائی شتا کا نشتا ما تیوی چی دا چا چل دے یارا مال دا چل دا ندے چل دا دے چی رحمان بابا تا چاوی چی راجو دلتا مریان راغلی جلسہ دا چی تقریر وارے اغوی زوی آو ورتوی رحمان دمرا ازگار ندے دا کار دا عشقا
رحمان دومره اوزګار نه دی د کار د عشقا چې غوږونی سي ناسخ غوندې اوزګار تا دا تقریرونه چې کوي دا اوزګار دی او د عشق په کار کې باندې ما اوزګار نه دا اوزګار دی. اول پاکستان خو به اله د اسلام ملک شي چې د پاکستان قانون قرآن شي کنه داسې چې قانون قرآن شي نو بیا پاکستان اسلامی مملکت ته د ښځې سربراهي پکې جایز نه ده. او چې قانون د پیرنګي دی نو په لندن او په دې ملک څه فرق دی؟ خو د لندن ښځه ملک الزبت او زمونږه که بې نظیره شي نو غریبه ولې کافره کوئ؟ چسکوله خو تکړه یې، پراپیګنډوله خو تکړه یې، یو بل پسې لکۍ تړلو له خو تکړه یې، لیکن دین ام ایمان نشته چې دا وپېژنئ چې دین څه ته وایي. ستاسو مثال داسې دی لکه بونیر کې یو دوه بوډای ښځې ناستې وي، نو د هغې یو ښځې نوسي یو وړوکی غوندې ریډیو راوړو، نو هغه ریډیو یې چې ولګولو نو بوډو ته یې وی چې واورئ ډېر ښه غزل دی پکې. نو ریډیو کې غزل و چې برسات میں اوس به دا پوښتنه هم درنه کوم چې دین څه ته وایي. تقدیم دین خو دې یاد دی پوه شوې؟ نا یو بوډای بلې ته وایي چې خورې څه پوه شوې؟ وی چې نه څه وایي؟ وی دا یې ونه وي پکې چې په بر سوات کې دین په ترقی روان دی. اوس غزل دی برسات میں، اوس تقدیم دین خدای خبر چې څه بلا ده. خو بوډو کې دا جوړ کړه چې په بر سوات کې دین په ترقی روان. زمونږ هغه د بوډو مثال دی چې دین څه ته وایي؟ ولې تاسو بې دینه یاست؟ دیندار دین وایي څه ته د دین لفظ معنا څه ده؟ الله وایي څه ته؟ د الله معنا څه ده؟ اسلام وایي څه ته؟ د اسلام معنا څه ده؟ په دې به ما پوهې. نن د پاکستان قوم مونږ په دې پوه نه کړی شو، مایوس شو چې دین څه ته وایي، د دې معنا څه ده. عزیزانو زه خو یو ګناهګار او روسیا سړی ما او بیا ما 100 لکه روپۍ هم شیعګانو نه اخیستي دي، نو دې ورځو کې خو زه ډېر خراب یم. ما ته یو ملګري وویل چې ستا متعلق پېښور کې دا پراپیګنډه ده چې د 100 لکه روپۍ شیعګانو نه اخیستي. ما 40 کاله د پېښور مسلمانانو ته تقریرونه کړي دي، د هغې صله ما ته ډېر رذیل قوم دا راکړه، ډېر رذیلانو چې ما 100 لکه روپۍ شیعه ونه اخیستي. زه شیعه د خدای بندگان نه ګڼم تر هغې پورې چې څو پورې د جناب محمد رسول الله اتباع نه کړي او د ابوبکر او د عمر عثمان په چوکاټ باندې سر نه ایښی، تر هغې پورې زه شیعه د خدای بندگان نه ګڼم. ما ته پته ده چې دا کم د سور بچي ما پسې دا پراپیګنډه کړې ده. 100 لکه روپۍ ورشه زما د ژوند ریکارډ دی په پېښور کې، دا کوسډب زه سړي نه ګڼم. ما پسې ډرامې ځکه کوي چې ما د دوی ښځې پرې نه خوي، د دوی لونه مې پرې نه خوي، د دوی زامن مې پرې نه خو، دا د باګرو بړواګان مې پرې نه خو، نو ما پسې خو به هم څه وایي که نه. د چا ښځو پسې چې زه ډرامې کوم په مینا بازار کې دا تاسو سره جوخت، نو هغه دله به ما پسې څه وایي نه. دا هغه څوک وایي چې د چا ښځې په 1000 روپۍ سرونه جوړوي په صدر کې په ایر کټینګ کې، دا خبرې هغه خلک کوي. او ما پیژندلې دي که دا د سړي زامن نشو نو د کیسهخانې په جلسه کې به زه د دې ټول رازونه فاش کړم، ټول رازونه، او په ما به ثابتوئ دا کوم الفاظ چې ما د شیعو متعلق وي، که شیعو کې ایمان وي نو را میدان ته دي شیعو ثابته دي کی چې مونږ بجلیګر مولا ته 100 لکه روپۍ ورکړي. زما په خبره پوهېږئ؟ خان بهادر د بې نظیري په وخت کې منسټر اوقاف و که نو؟
ورشه قرآن ورته په سر کېدی چې ټلیفون راته وکړو چې بې نظیر مشایخ او علما کانفرنس کړی دی دې کانفرنس ته یوې ګنټې تراشه د 20 لاک روپو چیک درلېږم او دا سبا له کیش کاو 20 لاک روپۍ وال ما ورته وی چې خدای دې هغه کور وان که چې په تنګي کې دی ما 40 کاله د پاکستان نظام په اودس کې ساتلی دی زه د 40 کالو اودس په 6 لک روپۍ مات کړم تاسو خیال راغلی که ایمان درکې چې دا کانفرنس تیر شي بیا دا چیک راولېږه زه به اوس ښځې ته ناست یم او خلک به مې په ټي وي وګوري چې لا میاں رنا پیچھے ڈرامے کر دینی ہے بھی بیٹھو ہی تاسو خود سے یہی کر پچکو والوں والا لا میاں اور بجلی گھر بھی بیٹھو ہی رنا پیچھے ڈرامے کر دو تو رن تلے بیٹھو ہے وائی بے کہنا ٹیلی ویژن خونن سبا بزرگانو کرم دے اولیاءو کرا شیخانو کرا اجیانو کرا خطیبانو کرا غجیانو کرا وہی نمازاں تیرا سیاپا کرن تے روزہ تے نوروے نمازاں تیرا سیاپا کرن تے روزہ تے نوروے حلال حرام دی تمیز نہیں کی تی روزہ کی کرو ہوئے نمازاں تیرا سیاپا کرن اے داڑھی تیرا سیاپا کرن اے حج تیرا سیاپا کرن اغنجی تو تیرا سیاپا کرے شیخی تیرا سیاپا کرے تے روزہ تے نوروے دعوے سروین دعوے سرکچا کی ایمانی دا بارہ وفات بارت ربیع الاول باندې د قصخانه جلسے تا راولی د پاکستان حکومت راولی شیعه راولی اور سوکم چې خوخی راولی خبر صفاش دعوے سروین چې تر اوسه پورې د پاکستان حکومت د بجلیګر مولا خرید کړي نه دی کوشش ډېر کړي جنرل فضل حق دے خدای وسوبخی ما ته تا منسٹر عالم منسٹر دے عالم یو لسکرت یرا پس وزیران را لېګل منسٹر دے عالم منسٹر دے عالم الکه زنکو منسٹری دوی خو ورپسې سویناس ورتا هغه شنه جنډه چې ستا په دوربین کې بلی شو نن در باندې لګېدلې ده سویناس منسٹرای باندې خو بزم متیازی مونکا متیا نن در پدر خاوری پر سر گرزئی کی کرا وزیر نے لکھو ہے تو ڈائریکٹر نہیں ماندا وزیر نے لکھو ہے تو ڈائریکٹر نہیں ماندا مولانا صاحب سجن کو منسو کو نن میں یودا سے ظالم سوال جواب د بلدیات وزیر ته لګلې دی چې په مزغو کې به درد وینځي د بلدیات وزیر لیکلی دی هغه ډایرکټر نه مني مال د بلدیات وزیر ته ورشو وایا چې کده د سړی زوی نو په دې ټکی استعفا ورک زب وزیر او زب یو لاندې سړی ته ولیکم چې دا کار داسې وکا او به نه کې دفتر ته ورپسې ورزم او سرلان دی او په پاسې ځوړندو نن ته په کمل کې اوسې ویانو له تجاری سرک له تجاری چواری لتجاری ماشکی لتجاری اورو لتجاری خدای دې نور په جړا منسو اس منگ دو جلے میاں کدھر گئے ملا اور چھپ کے بیٹھے ہوئے ملک پیا تباہ ہوندے منو کیوں کہنے یہ تو 43 سال ہوئے جڑا آدمی تو پشور دا وڈا بڑھاندا پیا چلا آ رہا ہے آنے پیئے اس کو جا میرے نال کی بھی میں تیرا امام نہیں گوا میں تیرے ختمت نہیں آنا میں تیرے مردیاں دے جوڑے نہیں پانا میں تیرا لیڈر نہیں گوا میں تیرا غلام نہیں گوا میں تیرے کارج نہیں رہنا میں نے تیرا ووٹ نہیں لیتا ہوں تک میں تے ٹھپر پہ ویچنے ٹھپر انہاں تے ویچ جنہاں خوشخلینا میں سوئی میرے تے ٹھپر ویچ تے میرے پیچھے چس کے مارنے تنو شرم نہیں آندا جنہاں لوگوں تنے جا کے کرسیاں تے بٹھایا ہے انہوں لوگ کا پیچھے جا میرے کو میرا تو احسان منا پڑے ہوتے
कि मैं साल ही चिक 2 दफा आके तेरे सामने अल्लाह दा दीन बयान करना। मेरे ते कोई ठिपर नहीं तो न मैं तुम्हारा कोई जर खरीद गुलाम। बाकी मेरा ईमान मेरे कोल वजीर आन के ता मिनिस्टर आलू मैंने कैसे न केगा यो लस्करती वजीर शाह तासु पे ईमान में नूरगुला चिता तो कि वजीर कहू दे दरे देगा बांध दे के कम په 11 ځل ورته ما ویلي چې نه دې پرېږدئ وی چې نه مال 1 کروڑ روپۍ راکئ چې زه د لندن بینک کې کېدم ویل ولې مال چې وزارت نه لرې شم زه به تقریر کوم په جلسه کې په جماعت کې په ادیره خلک وایي راځه مړه نن پرون وزیرو د قوم ټول مال یې ووالې اوس مونږ ته تقریرونه کوي داسې به وایي که نه تاسو پښتانه پختانینگا پختانه په شرمونو شرمید پختانه پختون څه ته تاسو پختانه سره پیژنونه تاسو باندې یم نن به مالا مخ لراغه مولانا زه مبارک خدای ډیره مهرباني را باندې مالوالي ویلې بس کور بچی به مې پردو کورونو ته ټلویزیون پسې تلس به خپل را کړو ما ته وایي وقتانه په ټلویزیون کې چې کومه پهلواني کېږي د پیرنګیانو هغه سنداګان زمونږ ښځې ګوري که نه ګوري یې که نه هغونه هم نشته نو زمونږ ښځې ګوري پښتانه لنګو وهی چرته پښتون پنجاب دی چې پتا حکومت کوي پښتون پنجاب دی چې ته د سپېږمو نه ځوړند کړی پښتون پنجاب دی چې 15 کاله وشو پتا یې په ګورنمنټ هاوس کې چې کوم شی مسلط کړی دی پښتنو تاسو خدای یو شی لري کوي دې ځای نه پښتانه ډرامو لته کړی تاسو کې سړی نشته په دې ټول صوبه سرحد کې سړی نشته